نبی علیہ السلام ورته دسی دعا کړې ده چې دا ټول کتابونه سړی لټ پلټ کې خو هغه شان دعا به ونه مومي. اللهم الق اخانا، خدایا زما دا رور طلحه چې دی خدایا د ده سره یو ملاقات وکړي. الله خدایا زما دا رور طلحه چې دی خدایا د ده سره یو ملاقات وکړي او خدایا دسی ملاقات پر سره وکړي بحیث تضحک الی وهو یضحک الیک. خدایا دسی ملاقات ور سره وکړي خدایا چې دې تا ته وخاندي او ته دته وخاندي. خدایا د الله خندا د الله د رضا نه دلیل دی. خدایا د طلحه سره به دسی ملاقات کوي چې ته د ده نه رضی او دې ستا نه رضی. خدایا دسی ملاقات ور سره وکړي. دی به هم په میدان محشر کې ودرېږي که نه الله مخې ته به ځي. نو امام الانبیا دعا کړې خدایا ملاقات به ورسره داسې کوي چې دی ستا نه رضی او ته د ده نه رضی. خدایا داسې ملاقات به ورسره کوي چې ته ترې نه رضی. صحابو مینه وکړله ځان له آخرت وکړه. موږ په دنیاوي مینو کې او د دنیا په محبتونو کې وختونه ضایع کړو. نبی علیه السلام دعا کړې د عثمان رضی الله تعالی عنه ته. یو پیری ډېر خوراک په خلکو وخورو او د اختر ورځ وه. نبی علیه السلام دعا وکړله وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. خدایا چې کله حساب میدان ولګي او د خلقو نه ته حساب علي خدایا د عثمان د حساب ټیم راشي نو سهل الحساب علی عثمان. خدایا د عثمان سره به په حساب کې ډیره اسانی کوي. خدایا دا زما سپارش دی الله عثمان سره به حساب کې ډیره اسانی کوي. صحابو جنتونه وګټل. نبی علیہ السلام یو ورځ ناست دی صحابو ته وایي زما د امت نه به دومره خلق بې حسابه جنت ته لاړ شي. دا به بې حسابه شي. صحابي ودرېد عکاشه نوم یې و. الله حبیبه ما تم دعا وکړه که نه چې خدای پاک دا بې حسابه خلق بخي چې ما ورسره مو بخي. نبی علیہ السلام دعا وکړه کېناست. بل صحابي ودرېده ما تم دا دعا وکړه. نبی علیہ السلام ورته نه ته کېنه دا دعا د عکاشه په حق کې قبوله شوله او ته کېنه بس دا د ده په حق کې قبوله شوه. دا د ده یو خصوصیت و بس الله قبوله کړله. دا د ده په حق کې قبوله نا مجلس کې ناست و نبی علیہ السلام وی د ده په حق کې دعا قبوله شوه. دی به بې حسابه ځي جنت ته. نو صحابه کرامو د امام الانبیا سره ډېره مینه وه. نو نبی علیہ السلام سره به مینه کوو. د نبی علیہ السلام سنت به ژوندي کوو. کوشش پکو په مخونو به ښکلې ګیرې راولو انشاءالله. او چې د چا ګیرې شته دی خو چې لنډې دي که نه هغه دا ګیرې اوږدې کوي.